دا مو اوس بیا هم دوی ته توصیه ده، د دوی څخه مو غوښتنه ده چې څنګه د سرپل مظلوم ملت ته او ولس ته په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي هغه ضرورتونه باید د دوی لا په نظر کې ولرو. وروسته که موږ ته کم شی را پاتېدی هغه به بیا موږ په عام المنفعه خدمات لکه اوس د دې ولایت لپاره چې کم ضروریات دي هغه عام المنفعه خدمات اول باید دوی ته وړاندې شي، اول باید دوی ته وشي. نور الحمدلله د اقتصاد په لحاظ باندې د افغانستان د اسلامي امارت نور هم ډېرې پروژې دي، د هغو څخه هم موږ انشاءالله استفاده کولی سو. دا چې د دوی دغه لږ مشکل په دې باندې حل کړو دا ډېر څه دي، په دې باندې بیا 10% هم نه مصرفېږي او دا خو اوس ابتدا ده. لکه څنګه چې شیخ صاحب محترم ویله دا نه خلاصېدونکی شی دی، په دې باندې به د نظام اقتصاد هم پر مخ روانېږي. نو په دا ضمن کې به د ولایت لپاره هم موږ د دوی مشکلاتو ته توجه کوو. چې کوم تر مخه موږ په دې ځای کې ابتدا د درو څانانو کړې شاید اوس هغه 8 ته رسېدلي او شاید 2 څانان نور هم ژر تر ژره و فعالیت ته آماده شي چې هغو څخه به هم انشاءالله استخراج شروع کیږي. نو تر کال تر پایه چې څنګه انجینر صاحب محترم ویل چې شاید د هغو څخه به موږ استفاده وکړو. نو دا که زرو ټنو ته موږ دغه استخراج لوړ شي او دا به لکه شیخ صاحب څنګه ویله چې هم هلته اکتشاف دی هم استخراج دی، دا یو د اصولو سم یو قسم خلاف کار دی. باید یو پلاغ اکتشاف وشي بیا وروسته استخراج وشي. خو دا زموږ مجبوریتونه دي، دا زموږ د مجبوریت په خاطر دا کوو چې موږ وایي ژر تر ژره موږ د دغه معدنیاتو څخه استفاده جویه سو او استفاده ځینې وکړو او د خپل ملت او د خپل ولس لپاره لکه څنګه چې د کار او د خدمت زمینه ورته برابریږي. الحمدلله چې اوس 1500 خلک په دې ځای کې موجود دي، کار ورته برابر شوی دی. نور بیا د اقتصاد لپاره هم انشاءالله زمینه ورته برابره شي. والي صاحب محترم په یو وخت کې موږ څخه غوښتنه د نورو دغو هم کړې ده، خو والي صاحب محترم ته دا وایي لکه څنګه چې دلته یو اندازه کار شروع شوی لکه د بند یا د دې سړک چې اوس یې جغل اندازي شروع شوې ده، په نورو ولایتونو کې مثلا دغسې ضرورتونه د خلکو شته. یعنې په هر ولایت کې به تقریبا 15 تر 10 پورې پروژې یعنی که د سړک د نګاسۍ که د پلس د نګاسۍ مثلا په نورو ولایتونو کې الحمدلله کارونه شروع دي، خو دا په تدریج باندې کول کیږي ځکه ضرورت د ټولو ولایتونو دی. نو موږ بس هغه اهم فالاهم ضرورت به د ولایت له سړی راپکوي. نور مو وخت نه نسمه ځکه شاید د ابتدا ځای ته به هم ورځو او بیا به شاید داسې چې هلته موږ ته وویل شوله چې هوا در باندې خرابېږي، که تاسې برته ژر آمادګي لرئ د دې ځای دپاره برته د کابل ته د برګشت لپاره، نو چې تاسې هلته بیا څه عجله وکړئ. الحمدلله شیخ صاحب محترم او نور کومو ملګرو چې خبره وکړه د هغه کافي ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.